د تاریخ اتلان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله. د ایوبیانو نسب ایوب چې د شادي زوی او هغه د مروان زوی د دیون ښار چې اوس ارمنستان بلل کیږي رسیږي. په غالب ګمان کردیانو د نسل څخه دی. صلاح الدین ایوبی د 1532 هجري کال چې د 1138 میلادي کال سره سمون خوري د عراق د تکریت په ښار کې وزیږېدی. د هغه کورنۍ د ده د پیدا کېدو په شپه عراق، ترک او د موصل ښار ته وکوچېدل. یو کال وروسته د هغه ښار څخه بعلبک چې په اوسني لبنان کې موقعیت لري میشت شول او پلار یې هلته حاکم مقرر سو. د صلاح الدین ایوبي ماشومتوب په همدې ښار کې تیر سو. لومړۍ زده کړې یې په همدې ښار کې ترسره کړې. قرآن کریم یې حفظ کړ، حدیث، فقه، لغت او تاریخ یې ولوستل. د سورلۍ او مبارزې فن یې زده کړ. د ځوانۍ په پیل کې حلب چې په اوسنۍ سوریه کې موقعیت لري ولاړ او هلته د خپل اکا سره چې د نورالدین محمود د قومندانانو څخه و یو ځای سو. نورالدین محمود هغه وخت د حلب او دمشق حاکم و. د اسدالدین د وفات وروسته سلطان صلاح الدین ایوبي د مصر د وزارت مقام ترلاسه کړ. په پیل کې څه ناارامۍ موجودې وې چې د فاطمې خلفاو صلاح الدین ایوبي ته مکمل واک نه ورسپارلی، مګر صلاح الدین ایوبي څه وخت وروسته په پوره تدبیر سره د مصر مکمل واک لاسته راوړ. د مصر اقتصاد یې ورغوی، د پخواني نظام عناصر یې لرې کړل او پوځ یې دوباره تشکیل کړ. هغه د خپل پلار وصیت عملي کړ چې د نورالدین سره به هیڅ اختلاف نه کوي. د نورالدین تر وفاته پورې د هغه تر بیرغ لاندې و. کله چې نورالدین محمود په 1509 هجري کال کې چې د 1104 عیسوي کال سره سمون خوري وفات سو، صلاح الدین ایوبي د ایوبیانو حکومت تشکیل کړ. قاهره د خپل سلطنت پلازمینه وټاکل او د سلطان لقب یې وګټي. وروسته سلطان صلاح الدین ایوبي د دمشق، حمص، حما او بعلبک سیمې هم ونیولې او د نورالدین د خاندان څخه خپله خپلواکي اعلان کړه. خپل ځان یې مستقیما د عباسي خلافت تابع وبللو او د هغوی څخه د سلطان لقب ترلاسه کړ. د سلطان صلاح الدین ایوبي ټول کوښښونه د اسلامي امت د وحدت او یووالي دپاره و. هغه تقریبا 10 کاله د اسلام د سیاسي قوت او اسلامي پوځ د یووالي او خپل منځي اختلافاتو د منځه وړلو په لار کې مبارزه وکړه. بالاخره هغه د یو ستر اقدام دپاره چې د صلیبي یرغلګرو څخه د بیت المقدس ازادول و ځان چمتو کړ او وروسته وتوانېدی چې د بیت المقدس په شمول زیات ښارونه د صلیبیانو څخه آزاد کړي. صلاح الدین یوسف بن ایوب چې د ایوبیانو د حکومت مؤسس و، د مصر، شام، عراق، یمن، حجاز مناطق یې د حکومت تر تسلط لاندې و. قدرت ته تر رسېدو مخکې په دمشق کې د صلاح الدین لقب ورکړل سو او په مصر کې د ملک الناصر لقب ورکړل سو. همدا وجه وه چې د سلطان صلاح الدین ایوبي اسلامي فتوحاتو اروپا ولرزوله. د صلیبیانو د دریم جنګ عامل سو چې فرانسې، انګلیسان او جرمني د مقابلې دپاره ستر لښکر چمتو کړ. قاضي بهاءالدین ابن شداد لیکي د بیت المقدس شریف فتحه یوه ستره فتحه وه چې د علماو او پوهانو ستر جماعت پکښې برخه درلوده. کله چې مسلمانان د سلطان صلاح الدین ایوبي د شام د فتوحات څخه خبر سول او په دې پوه سول چې د قدس شریف د فتحې دپاره را روان دی، نو د مصر او شام ټول پیژندل سوي علما له هغه سره یو ځای سول. د دعا او د تکبیر اوازونه یې پورته کړل، خطبه وویل سوه او د جمعې ورځ بیت المقدس شریف ته ورسېدل. هغه صلیب چې پر مسجد خسرا باندې لګېدلی و راکښته یې کړ. الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو نصرت وکړ، کامیاب یې کړل. د قدس شریف فتح وروسته 90 کاله څخه په 1573 هجري کال کې د رجب د میاشتې پر 28 تاریخ وسوه او د مسلمانانو لاسه د اسلام لومړۍ قبیله ورغله. د سلطان صلاح الدین ایوبي ژړا کله چې سلطان صلاح الدین ایوبي د فاطمي خلافت وروستی کس خلیفه عزیز معزول کړ او مصر د عباسي خلافت برخه وګرځوي، نو د نوموړي په خلاف د فاطمي خلافت ځینې قومندانان لاسونه یې وکړل چې په دوی کې یو هم فیض الفاطمي و، څوک چې د صلاح الدین ایوبي ځانګړی نفر د پوځ لوړپوړی مشر د سلطان راسته لاس او پټو رازونو څخه خبر و. د الفاطمي د دوه مخیتوب او بغاوت په اړه علي بن سفیان سلطان ایوبي ته خبر ورکړ، مګر هغه وویل په هیڅ صورت کې به دا ونه مني چې ګواکې الفاطمي د سلطان پر ضد د صلیبیانو سرلاسي وکړی وي. مګر کله چې فیض الفاطمي د ثبوت سره ونیول سو او په خپل جرم او خیانت اعتراف هم وکړ، نو د مرګ سزا ورته واورول سوه. مراکشي تاریخ لیکونکي اسد الاسدي د صلاح الدین ایوبي د یوه کاتب په حواله لیکي کله چې سلطان د الفاطمي په دار زړولو امر لاسلیک کوي، نو سلطان ایوبي په چغو چغو وژړل. د عکا تر فتحې وروسته سلطان صلاح الدین ایوبي ته خبر ورکړل سو چې یو ډېر مهم صلیبي نیول سوی دی. هغه وویل څوک دی؟ ځواب ورکړل سو هرمن جرمني د علي بن سفیان په څیر د کمال خاوند او د استخباراتو ادارې مشر دی.
هریمن جرمني په فلسطین کې د مسلمانانو خلاف دومره ورانکاري کړې وې چې زیاتو مسلمانانو پیژنده. کله چې عکره ونیول سوه هغه د خپلو ورانکارو نجونو سره یو ځای د تیښتې په حال کې و چې د یو مسلمان جاسوس سترګې پرې ولګېدې. هغه د اطرافي او قبایلي خلکو جامې اغوستې وې او نجونو ته یې هم همهغه ډول جامې ورکړې وې. جاسوس یو قمندان ته وویل دا هرمن دی او دا نجونې هم شکمنې ښکاري. هرمن نیغ سلطان صلاح الدین ایوبي ته وروستل سو، مګر سلطان صلاح الدین ایوبي د دشمن په شان نه بلکې د یوه میلمه په حیث چلند ورسره وکړ. هغه ته یې سمدستي شربت ورکړ، معنا دا چې د هغه سر په امن کې دی. هرمن وویل که تاسې زما د خبرو اترو پرته زما د وژلو حکم صادر کړی وای نو دا به ښه وای. سلطان صلاح الدین ایوبي وویل زه ستاسې په څېر پوه او مېړني انسان ته د قدر په سترګه ګورم. هرمن وویل آیا تاسې زما څخه د دې پوښتنه کول غواړئ چې په کومو سیمو کې زموږ څومره پوځ پروت دی؟ سلطان ایوبي وویل هېڅکله نه، دا زما څخه پوښتنه وکړه، زه تاسې ته ووایم ځکه ستاسې په زړه کې زموږ مجاهدین ناست دي. په حتین کې ستاسې پوځ بې شمېر و مګر بریالیتوب مو په برخه نه سو. صلاح الدین ایوبي وویل تاسې ولې د مسلمانانو په منځ کې بد اخلاقي، بې اتفاقي او د چوکۍ مینه او د محبت خپرولو او په دې توګه تا زموږ ملت او خلک څو کاله پرله پسې وجنګول؟ هرمن وویل دا زموږ مسؤلیت دی، موږ په صلیب باندې قسم خوړلی دی چې په هر ترتیب کیږي موږ به مسلمانانو ته زیان رسوو، د هغوی ابرو، عزت، ناموس، حیا او ایمان به اخلو او په مقابل کې به عیاشي، فحاشي او وطن خرڅول ورزده کوو. که نن تاسې دا خلک منع کړئ نو سبا زموږ کسان په دې باندې کامیابیږي. موږ او تاسې به نه یو مګر تاریخ به دا په یاد ولري چې په راتلونکي به د مسلمانانو واکمنان، مشران او سرداران زموږ روزل سوي او ګمارل سوي کسان وي. د حکومت ټول کارونه به هغوی ته سپارل کیږي، هغوی به ښکاره د نورو په شان مسلمانان وي مګر په باطل کې به زموږ ملګري او مرسته کوونکي وي. سلطان صلاح الدین ایوبي وویل میلمه دا راته ووایه د پوځ کړه وړه نور څنګه ښه کولی او د هغوی وقار پورته کولی سو؟ هرمن وویل محترم سلطان زه تاسې د فراست او هوښیارتن ستاینه کوم. ستاسې د استخباراتو نظام ډېر ښه دی. د علي بن سفیان، حسن بن عبدالله او بلبیس په څېر خلکو په شتون کې تاسې هېڅکله نه ناکامیږي. مګر زه تاسې ته وایم دا ستاسې تر ژوند پورې دی. موږ چې کوم تخم شیندلی دی هغه نه ضایع کیږي. دا چې تاسې د کلکې عقیدې څښتن یاست نو د بېدینه عناصرو مخه مو نیولې ده، مګر تاسې مشاورینو، قمندانانو او داسې نورو په زړونو کې د حکومت، دولت او آرام ژوند نشه پیدا کړی. سلطان محترم دا جنگ چې اوس یې موږ او تاسې کوو دا زما او ستا نه بلکې د کلیسا او جماعت جنگ دی چې تر موږ وروسته به هم روان وي. موږ د دې وروسته په میدان کې ستاسې په مقابل کې توره نه پورته کوو بلکې د مسلمانانو پر دماغونو به کار کوو. سلطان صلاح الدین ایوبي وویل هو دا یو حقیقت دی. د قوم هر فرد ته پکار دی چې خپل دین او وطن سره وفاداري وکړي. هغه قوم ژوندی وي کوم چې د خپل دین او ټولنې د ارزښتونو ساتنه کوي. زه تاسې د یو دروند بندي په توګه دمشق ته لیږم. هرمن وویل کومې نجونې چې زما سره ملګري وې هغوی په باب سره ته ویلی سې؟ سلطان صلاح الدین ایوبي وویل زه نجونې په بند کې نه ساتم او د هغوی د وژلو اراده هم نه لرم. هرمن وویل دا ډېرې ښکلې نجونې دي، یو نظر یې وګورئ، تاسو ته خپل دین اجازه درکوي منځ یې کړئ او بیا نکاح ورسره وکړئ. سلطان صلاح الدین ایوبي وویل دا صحیح ده مګر زه په خپل کور کې د مار بچی نه پالم. هرمن وویل د دوی خو هېڅ ګناه نه ده، موږ دوی ته د کوچنیوالي څخه داسې تربیت ورکړی دی. سلطان وویل نو د همدې له امله د دوی د وژلو حکم هم نسم ورکولی. سلطان صلاح الدین ایوبي او ارنات بادشاه صالح الدین ایوبي ته خبر ورسېده چې ارنات پاچا په فلسطین کې د کرک والي د مسلمانانو حاجانو مخه نیولې، ښځې او کوچنیان یې خورا په بېرحمۍ سره وژني او دا وایي محمد صلی الله علیه وسلم ته مو ورغږ کړئ چې تاسو راڅخه وژغورئ. د دې خبر په اورېدو سره صالح الدین ایوبي په لړزه سو، سلګۍ یې شروع سوې او پرلپسې 2 ورځې یې وژړل. بیا یې وویل ای مهربان څښتنه ما ته اجازه راکړه چې د محمد صلی الله علیه وسلم په نمایندګۍ د ده صلی الله علیه وسلم د امت دفاع وکړم. دا تکرارول په همدې غمجن حالت کې و. بیا وروسته خپل لښکر ته راغی او هغوی ته یې دا لنډه وینا وکړه ای د رسول الله صلی الله علیه وسلم لښکره، ارنات پاچا د بیت الله حجان وژني، ظلم باندې کوي، د هغوی د ښځو او کوچنیانو وینې بهوي او هغوی ته وایي محمد صلی الله علیه وسلم ته مو غږ کړئ چې تاسو راڅخه وژغورئ. نو ما خپل نفس او روح د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت په دفاع او ساتنه کې وقف کړی دی. نو په تاسو کې چې څوک غواړي چې زما سره ولاړ سي هغوی د زما سره یو ځای سي. ټول لښکر یې په یوه خوله جواب ورکړ موږ ټول تر رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان یو. نو کله چې د حطین جګړه وموښتل سیمه د صلاح الدین ایوبي تر لاس لاندې سوه. ارنات پاچا د ده له لوري ونیول سو. سلطان صلاح الدین ایوبي ورته وویل هغه ته وې چې ویل دي محمد صلی الله علیه وسلم ته مو غږ وکړئ چې تاسو راڅخه وژغورئ؟ هغه ځواب ورکړ هو. سلطان صلاح
صلاح الدین ایوبي ورته وویل زه فقیر مریی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نماینده یم هغه رالیږلی یم ستا مخ ته ولاړ یم تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت ساتنه ستا د سر په پرې کولو وکړم او بیا یې په خپله توره د هغه سر د تنې څخه جدا کړ. یو اروپایي تاریخ و لین پول لیکي د غنیمت دومره زیات مال به د سلطان صلاح الدین ایوبي لاسته ورتلی چې حساب به یې نه و. جنګي بندیان به هم د شمېره وتلي وو. صلاح الدین ایوبي به د غنیمت ټوله شتمني په 3 برخو وویشله. یوه برخه به پر جنګي بندیانو وویشله او هغوی یې ازادول. دویمه برخه به په خپلو غریبانو وویشله او دریمه برخه د نظام الملک مدرسې ته ورکوله. هغه په خپله هم په همدې مدرسه کې زده کړې کړې وې. نه یې په خپله ځان ته وساتل او نه یې خپل کوم جنرال ته سوار کړل. د دې ویش پایلې داسې وې چې د جنګي بندیانو زیاته برخه که مسلمانان وه او که غیر مسلمانان ټول د صلاح الدین ایوبي په بندغالي کې راټول شول او د هغه د اطاعت په منلو سره یې د هغه په پوځ کې خپل خدمت پیل کړ. ایوبي لویوالي او سترتوب تر لرې ځایو پورې